د اسلام آباد محکمې چارواکو ته امر کړی چې د عمران خان پلاویانو ته د لاریون اجازه ورکړي. د اسلام آباد سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ پلازمینه کې چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اجازه ورکړي چې د مارچ په 13 د دوی په وینا په ټاکنو کې د شوي درغلیو په اړه لاریون ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې د امنیتي اندېښنو له امله د تحریک انصاف هغه غوښتنه رد کړې وه چې د فبرورۍ په 8 په ټاکنو کې د ادعا شوي درغلۍ پر ضد لاریون ته اجازه ورکړي. په زندان کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان ګوند دا پریکړه د دوی پر وړاندې تیری او زیاتی یاد کړی، خو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي. د اسلام آباد سترې محکمې قاضي عامر فاروق ویلي چې له هیڅ چا به د هغوی د اعتراض او راټولېدنې حق وانه اخیستل شي. هغه وایي غیر معمول شرایط پر چا مته پرېږدي چې ټول د قانون او اصولو په اډانه کې خپل اعتراض وکړي. هغه تر دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې دغه لاریون د امنیتي اندېښنو له کبله رد شوی و. تر دې وړاندې برطانیا او اروپایي ټولنې هم د رایې ورکولو د راپور شوي بې نظمیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د څېړنو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د تاوتریخوالي او د مخابراتي خدمتونو د ځنډولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.